شیربانو سلام علیکم. وعلیکم السلام. ترځې څنګه زه ښه یم. ګوره شیربانو زما ومنه دا ځواني چې ده د دې هېڅ پته نه لګي. نن دې ځواني ده سبا به بوډۍ شي. ګوره زه ستا د تره زوی یم نو خوښه ده نه چې د رشته وکړو او په هغې عزت کې زما کور ته راشي. اهمیت ترځې یو خبره ډېره ښکلې وکړه. زما په کور کې زما پلار شته که نه نو دا رشتې خلک په لارو کې کوي. په لارو کې نه کې خو زه تا ته دا کوم چې پلار ستا تنخوا ته ناست دی. ته خو هغه تنخوا ته نه ناسته که نه. ګوره ته خبره جوړ ته لږ اواز اوچت کړه پلار دې په خپله به ومني. اهمیت ترځې زه پښتنه یم زه څه پنجابی نه یم چې زه به پلار ته یم چې ما ورکړه. ستا پلار ته مشر دی ستا پلار راولېږه او به ورسره خبره وکړي. ښځه ټیک شو ځه زه به سبا پلار راولېږم که نه را به شم ورسره. خو ګورې ته هم پکې څه خوا دې خوا وکړه ښه. اهمیت ترځې بیا هم ټولې پښتنې د دې نوکرو دې تنخواګانو له لاسه په کور کې ناستې. دقه خو زه نه غواړم که نه چې ستا ژوند د هغوی په شان نه شي که نه. زه خو دقه ویم هم تا ته که نه. ته کاکاجي ته ووایه هغه به ورسره په خپله خبرو کې لار ده بدې ښکاره. ښه ځه ځه خدای پاک دا راکړه نو د ژوند مې به جوړ شي. زه ټیک شو زه پلار پسې ځم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. یا بچی په دې نور لګي یې اسکول بیا کو نه وي او مدرسې ته ځې؟ یاره د نر بچی هم اسکول هم وایې د مدرسې سبق هم وایې چې مور او پلار هم خوشحالي ښځ بیا او نور دی شابه کور ته ځې شابه په سور نور لګیا خو بس ماشومان دي ماشوموالې زنده آباد. امشا به زر ته که نه دا رشته مې د لاسه ونیږي نه هېڅ هم نشته بیا. یاده بچي ویمه پیدا زمانې خو ماته د یو عادت نه دی تلي نو چې غسلخانې ته ننوځي نو ګینټه خو ته په غسلخانه کې تېرې په روزو تېرې په کریمو تېرې په ویښتو تېرې په سپریګانو تېرې او یوه چینې دې په جال کې راګېره نه کړه. خو ته ټیک وې بابا خو چې کله شو ورسره زه ویده وشم نو ما ته څه وویل پلار سره مې خبره وکړه نو بیا پکې زه څه ویلی شم. دا بچي د هلکانو کار دا دی چې جینۍ به څنګه راګېده موږ په پخواني وختو شملې به موړې چاټۍ ته به خواته ناست او بیا به همداسې سترګو لاندې کتل. اوسنی ګل خو ډېر هوښیار دی ته څنګه قمقه دی. نو څوک هم پلاره د خلکو په سر کې چې ډاکې مازغې ستا غږې دړېرې خو څوک یې زما لپاره هېڅ هم نه دي هسې ګپ شپ ته بوس دي. وایي بچي زما مازغه خو ستا غمونو وخوړل او ستا پیشن وخوړل ته وګوره علي کې زما ملا خو ښکته شوه ځمکې ته ښکته شوه. ښځه پلاره دا پرېږده اوس دلته ورځو که نه داسې جال جوړ کړه چې بس هغه وایي چې واقعي زما دا رور چې دی دا رښتونې او ما سره مینه ده او دا رشته به زه د لوله ورکړم دا به بېلته کې داسې یاده بس ته بېغمه شه بس دا کار اوس ما ته پرېږده تا نه پاتې دي اوس به زه لوبه جوړم ته ګوره چې د خان تحصیل صفتونه زه په کمې طریقه کوم. ښه راځه پلاره راځه ول دلته که نه به کېله ما خو اوسه بابا اوسه. کوم خوا شوې بابا هغه دی ګورو چې لګیا دی وګوره څه چل به جوړی ښه. هغو لګیا دي خو دا راته ووایه چې تاریخ سویم دی. وایي بابا نن پیره تاریخ دی که نه. ښه دا ځکه داسې یخ باد د دوی دې کور طرف نه را روان دي. راځه چې اوبه ورته ناچومه نو اوسېږي یاره پکې خیر واچي. سلام علیکم خان تحصیله. وعلیکم سلام عبدالقدوس صاحب ستړي مه شي. بخیر علی. السلام علیکم. بخیر علی بخیر خان تحصیله څنګه بسې چې بوډاګان شي بیا خوب روزي بیا ته ګرځېدوني. نو بس وخت تېر شو که نه بس دې وخت تېر شو که نه. داسې به څنګه یخي یاره بس شکر دې داسې مې رایاد شوي وي. ای خان تحصیله په جنت کې مې لیدلې وې لکه د شین توتي لباس دې اچولی و. الله خو دې خوشحاله که. او دا رڼا دې اوس هم د تندي نه داسې روانه ده که د څوارلسمې د شپې. ګوره تره هم ډېر بختوری که نه ګوره عبدالقدوس دا تاسو به دواګانې کړي هغه به الله قبول کړي. څوک درته دعاګانې کوي تا ته خیري هم دعا کېږي ستا داسې مخ خو نه دي. الحمدلله کنې د چا باندې وس نه رسي ولې خلک هڅه کوي. هسې پلاره ډېر د مقصري دي که نه د ما تره ډېر کیوټ ښکاري. ماشاءالله د برېتونه د نیاز هرشي هغه لور دې څه شوه ښکاري نه. حقه دې راغله. ماشاءالله ستړي مه شي لورې. څنګه کاکاجي ښه یې؟ السلام علیکم. راځي حاجي لاندې ما ته خو داسې بل چاته خوشبو راغله
دا بچي ته ورشه ځه زه دننه ورځم دا ورشه دا ورشه بین د بوټونو خوشبو را باندې راځه ادا که دا سپه کوې عبدالقدوسه هسې د پوس مې دا دې وایي چې شربت پس کې وکوچې یاره چې بخید پلار ټیک ده نه یاره بچي چې څه کوو بس بیا ځو دلته څه کوې هسې بچي موږ هم داسې راغلي وو که نه چې ګورې زما دا ستا کور ډېر زیات خوښ نو ستا خپل کور دی وروره چې سوټ یم راځي هېڅ غم نشته داسې چل دی خان تحصیله ګوره زما دا زوی ماشاءالله ډېر ښایسته دی او ستا لور چې ده نو ده سره به ډېره ښایسته جوړه به یې ورسره ولګي نو څنګه دې خوښه ده زما را خوښه نه ده پاسه ولې یم داسې کار دی وکړه که نه چې زه دې عزت کوم بس دا غټه ده خو زما د لور باره کې چې دومره خبره مو نه نو په مخ دې شرق پرېوځه ولې دا به ته چاله ورکې نه 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 ولې ته څه کوې دې نه به ته دلته اچاره چې که ته به هغې د هغې ګډې ته کښېنې د خدای په انصافه بدې ښکاري ګوره تره کوم سړی چې رشتې ختموي دا ډېر سپېره انسان دی موږ خو ستاسو موټي یو اني ټایم تاسو اډر کوئ او موږ راته تابعدار زما خبره وره زما خبره وره رشته په رشته پرېږده بل شو د لور خبره د هغې خبره به نه کوئ ولې ولې نه ورکوم زما خپله لور ده نو ته څه کوې وایم کونټی هم راسه د نیشه د خدای په انصافه ګناه ده خو لور به په وخت واجې یا خدایه به ګناه ده زما کېږي ستا خو نه کېږي بس ما ته راځه زه پلاره پرېږده ما ته پته را خو شرم هم پکار دی چې لور تنخوا ته ناست دی خلک به څه وایي یاره خلک دې هر څه وایي ما ته پته ده د مخ نه دې ایرې چڼېږي دا ټول مخ دې نیولی ته د مشرانو په قدر نه پوهېږي زه بس ته په قدر پوهېږې زما کې نو تا چې وایي پلاره دی د جنت په دیوال ناست و که نه او شنې جامې اغوستې وې نو دا څنګه خبره دې دې بې خو باسي زه غلط شوم په دوزخ کې مې لیدلې وه دا مې په دوزخ کې لیدلې او لاندې یې ورته د کرکونو اور بل کړی او دته ټوپونه وایه خپل غم کوه خپله زما پرېږده اوزه به بس بس ټیک شو ځه دا بچې مخکې شه رشته نه رشته صحیح نه مې ستا دې شته په کار ده الله دې د سره پیشي کې زما عزت دی او نه که زما د سر نه خو دې خوله وویسته الله د نه اوبه وباسه ځه په مخه دې ښه د کوم ځای نه به راشي دا دې وارېدو دا تردی او دا پلانکي او دا ډنګرې یعنې بابا د کاکاجي څه بیان داره تنها پیسې کاکاجي دې غل دې دې ته نیولې سوي ورشه یو پیدا چې به هغه په شاخ دې ولګي رښتې مشتې ځه د چا خبرې مه وره وایي هغه را روانه ده نن به ورته ویم چې ګورې ستا پلار دې مالی راکړي او کور یې نه کړې که نه زه به په دې دنیا اور ولګوم داسې ګرمي ده څه پکې لینجېله به م ځینو وچې کانتې دایمه الله دې په غضب اخته که بره د سرو مچو کبین دیو برې خورونه کې څه کې ما دې ماره وخوري که نه خو نن به ګورې ستا رښتې ده زه او پلار مې درځو خو که انکار د هغه پلار وکړه که نه چینجن نو ګورې بیا به ګورې خیر یې نه ښه الله وجنه مې دله هغه زما پلار پیش او تاسو پیش که خیر راته وکړه خو کړی به یې راته وکړه نه یې وکړه هغه هم د هغه خپل راکوشه که نه ولې ما ښې جوړې سو وایي راکوشه که نه نو بیا د راکوزېدو نه اونو ته خېږي دا ستا لپاره بل خاطر ما چې د اوان مې ونیولي که نه خو یو خبر ته ښه صفا کومه تنخوا که دې هغه شي نیمه چې ماله راکړه قرضدار یم ها د خپو تلي زما په نوکر وشلېدله او پیسېګانې تاله درکړم ما سره خو مې د پلار د روپۍ حساب کوي تاله څنګه پیسې درکړم ترې لور مینې نو یې منه ولې پیسو دپاره یم څه ټولې تربورانو خوی کوي خو دا ټولې کې دا ول ټول تنخواګانې به زموږ په ارام کښېنه که غوجلې مې پاکولې که نه نو خواله به م نه راتلی دا اوس نوکر یم ځکه م تپوسونه کوې ما ته م پته لګي مالش مې شروع کړې والله زور به م دله کوم خبره وره والله ششم چېرې ما سره شته سم به جوم وکړم انټاسي کاکو خبره ته کوم پلاره که نه ښځویه چې ګورې دا جینۍ رالې وکړي او که دې ونه کړه که نه دا کور به ته پرېږدم ښه په شرمونې به دې وشرموم بېغمه چې زویه دا زما روغ دی او ما نه مشر دی او زما هر یو خبره مني ښه که نه یو کرای نه کړه وجه تختوم یې نه 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 په آیا عزت کې به دله کوم ښه که نه راځه زویه بس را بشي رشته راکړه او رشته راکړه شیربانو بچي یا شیربانو بچي بابا ولې دا دې وایه که نه چې تنخوا خو تا مالې راکړه شو نو که د شل روپۍ کمې زیاتې نو خیر دې ما ته وایي جیب کې راته شته ویم بابا ما ته 2000 روپۍ کرایله واغېښتې ویم زه ځم ډیوټۍ ناوخته دی دا واس وایي دا خو لوټره راغی او که نه دا خو کاکاجي دی
او زوی مو سره روان دی راځي 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 السلام علیکم السلام علیکم حضرت څنګه چل کې حاجی سینګه الحمدلله تاسو وګڼئ کله بشي کله الحمدلله استاد وګاني څنګه ورو الحمدلله تاسو وګڼئ دي څنګه یې تخیو خلاص خري بچنګ به څنګه دی الحمدلله استاد وګاني ها وینا چې تاسو کوي مونږه خاص نه راځيو چې ته په لګا ځو له کوم په لکنه یاره وزګارې ګمنا چې وزګار شم نو تر بشمه خاجي ها یو کوي دي آبا روانه مې ډیوټي ها تنخوا راځي او پرون می شکر دی راوړل ها ماشاءالله ماشاءالله پلان مې په خوب لیدلو دا خیر دی ها لا کار شو کنه اوس مې ستګه دوه بجې وهله خو چې ولا نو دې پکې راغی چې دې راغی په یو باغ کې روان دي کنه خو دا څونه میوې دي کنه دا سره ولن دې پکې روان یا سره شو کړو سم خو یې کاری دي ها یعنی سوې یاره ولا داسې کار دی بیګا به ټیک مسکري او دوا به ماته دې دواګانې که یو لحظه مې ته وایه باندې فانتاسیکا دا څه کار دی ته زما مشهور یو او زه راغلی مو د دې نو وشته پسې دی ما به دا ما راکړل زما د زوی له نو خپل خوان ګوګیو او مونږ به د ایزا د ایو د عزت وخت دی بچي زما ډیوټي له لار سره وخت لري ناسته بابا داسې کار کوي پکې کوم یو د دې رښتو د خبرې چې ختم کړي دا بخي ولې دا څه کار کوي زه نښانه کې نه یم چې کله ولا نه کار وکړو چې کوم کثره پاره کې نو هغه زه کوم چاپی ولا کوم پاسه داسې کار وکړي یو بوتل بزن نه پیدا کړي یو به دې پلان پیدا کړي او جن پاره کې دې بنا او انت پکینه او دا چې کوم سوري راځي چې مالش کو یو جوادار خو تخته تل کار ولې نه کې دا ستاسو چې مال الله عزت راکړي یو باسي او په بیا د رښتې خبره وکړه نه نو خبرني په شمیا دا د ګوره اخري ځرم دی او لومبي ځرم دی زه لکه مې نه راکې نه زه خدای دې بیا و شرماوه براو اوسه فانتاسیکا ته زما مشهور یو او ډیر سپکه خبره ده په لهګه نه بیا داسې کار دی کنه کو سپکه ده او کو درنه ده وروري بل ځای کې ولا غم وکړه زه به مخه راځه پلاره ما لا به کوي بل څوک راکی او ته په ټول مل ذلیل او خواره ها او پاکپن کې به مخونه ګورم هاو په مخه دی راځه اخو دې رښتیا دې کو او خو مې رښتیا دی و دا کار وکړو په یو غټ تناله کې په سلوري شي یو خپل باندې ولای و چې سکندو تاسو یې خلې و او دې دې خبرونه تی باسه رمه باغ شو چې خیره خبره دی وکړه نو بیا دې را باندې ور بلکو خو ځه بچی راند بم کم دي جنې پسې تنخواه بسنګه تنخواه زما ده پاسه سوري تکینه تیل خو دې سکلې چې تنور تناستي د کاکا لور څنګه خې ما روانه ما ډیوټي لا سکول ته زما ډیوټي لذي راځه ته پر سره سمند لاړ شمه سکول ته به وردن نه کم بیا بدن راځم خپکیږم د باندې کنه په من خپکیږي منګ هم پتا خپکیږي هم نصیحت مرته کو زمنګ نصیحت ته نه مانو غونډه ځواني لري نشو کې تبا کړه مړه د کاکا لور دا به زما په نصیب باندې پرته وګینه خدای شته د نشو نه د دومره یریږم کنه خو به څه ځای ګر کړم نو څوک ما یو خبره مې کوله کنه ما وی ام ته اسی می سکول ته دی ډیوټي له تا خو ټول ماشومانو مستقبل جوړ ک ما تم پته راکړه ما مال یو 50 روپیا راکا زما په ځان لا سیګریټ را واخلم نن چې دا چې تا د پيو د پاره د خوراک د پاره یاد کړې وینو 1500 مې در کړې وي اوس د نشي را پاره د څنګه پیسې درکم زم ګناګارې ما ته پته لګي ستا پلارم ډېر شوم پړښت خو یو خبر ده کاکا لور کومه کنه په خدای باور وکړه کنه ټول ژوندۍ لته دله تباہ برباد کړه نو چې خدای پاک تعالی ته خپل کور درکړو نه پلار دې نه ورکړي بمرو کې خبره داسې را کنه چې زما د پلار فخره او تا چې تکتلې چې پښتنې خپل پلار ته ویلي چې ما ورکا نو وای خو نه خو ستا په خډېر رښتې درلې خدای پلار ستا دومره کنجوسي زما خو کاکا دې کنه په خدای باور وکړه چې تی ورکړې نو ستا کور بابا چې و بس الله ری وته نه کې هدایت کی او مې وراکړه بل په پیسې درکما ګورې نشه و په نه کې خزانه به کوم نشي به بیان صحیح ده مې زما چې چټیو شي کنه 12 بجې دلته په دې راځم نو بیا بل در بده به تدې ده کنه چې خیر رات بسلو غنټې خدای پاک پیسې لګي د سکول ته لاړه الله دې قدرمن کا او نشه ډېر مکه با ها خزانه به کوم ده
دلته به زه ناست یم زر راځه ښه دې نه شو خو ما له زندګي تباه کړه خو تا به لس 100 روپۍ راکولې شیربانو بچی زه خو بیمار شوی یم زما هنرواله تپوس وکړو او نو مې ورور تپوس وکړو بابا خفه کېږه مه ستا په سترګو چې کومې د لالچ پټۍ وې که نه او تا چې باغوي له کوم پیغورونه ورکول که نه نو تا خپل رور او خپل واره د خپله لاسه رضانه لرې کړي دي بچی زه خو ستا هم ګناهګار یم او د خپل خپلوان هم ګناهګار یم بابا خفه کېږه مه دا به زما په قسمت پراتو زړه له زور مه ورکوه دا لامیر راغی دا الله په خیر راغی کاکا دې ستړي نه شي انتاسیده د ما د بچي په شان زوی روح مې نه ما سره ډېر زیاتې کړي خو چې کله ستا د تکلیف ما ته خلکو وویلو دلته تعالی عالم هر څه مې د خپو لاندې کړل همداسې لا په ورځ د قیامت به د دې ماشومې لاسي ستا په ګریواني دا زما د معافي وکړه زه ډېر ګناهګار یم لالا ما معاف کړه ما تاسو ډېره بېزتي کړې ده همداسې ده ستا په سترګو د لالچ پټې په د دې وي د دوو مرلو کورکي دپاره او د نوکرۍ دپاره چې د لور په سر کې سپینو لګېدل ته به په دې دولت وسوکي لور دې بیله ای خلکه د خدای دپاره د خان تحصیل په شان جوړ نه شئ چې د خپلو لورو کورونه د خپله لاسه وران کې داسې ونه کې د خپلو لورو کورونه د جایداد او د نوکرۍ دپاره پروانه وې